د یا صبورو دا وظیفه که یو انسان راونیسي نو الله جل جلاله به په هر مقصد کې کامیاب کی او څومره حاجتونه یې وي نو په هغه تمام حاجتونو کې به رب العالمین کامیاب کی او مه ته چې د دې انسان څومره مشکلات وي هغه تمام مشکلات به الله جل جلاله زر تر زر ختم کی. زما عزتمندو نن د الله جل شانه یو ډیر مبارک نوم دی او د هغې وظیفه درته ښیمه. هغه نوم دی د یا صبورو، هغه اسم مبارک دی. کوم یو انسان چې د یا صبورو د دې وظیفه شروع وکړي د دې به داسې عجیب او غریب فواید سیکي چې خپله ورته حیران پاتې شي. که یو انسان په ډیرو سختو مشکلاتو کې ګیر وي، مصائب مصیبتونه د هغه ډیر زیات دي او هغه په مشکلاتو پریشانۍ کې اخته کس که د یا صبور وظیفه شروع وکړي نو الله جل شانه به د هغه تمام پریشانۍ ختم کړي او تمام مشکلات به رب العالمین ختم کړي. دې کې رب العالمین داسې لوی پاور ښودلی. کوم کس چې په هغه کې د صبر او د تحمل ماده نه وي، بعضې خلک وایي زما نه برداشت نه کېږي، زه خبره په ډاګه باندې کوم. یا ساتئ ډایرکټ خبره مه کوئ، ډایرکټ فیصله مه کوئ، مخکې سوچ کوئ نو بیا فیصله کوئ. اوس د دې دپاره چې زمونږ په زړونو کې برداشت پیدا شي، که یو مخالف زما خلاف خبره وکړي نو زه ورته ډایرکټ جواب نه ورکوم، زه په حکمت سره هغو ته جواب ورکوم. دې دپاره هم د یا صبورو ذکر ډیر زیات مفید ذکر دی. او بعضې ملګري وایي ماله غصه ډیره زیاته راځي، نو د غصناکو خلکو دپاره هم د یا صبورو د اسم مبارک د دې وظیفه ډیره زیاته مفیده وظیفه ده. راځه د خپلې موضوع له که یو انسان په سخت مشکلاتو کې ګیر وي او دې د هغه مشکلاتو نه ځان خلاصول غواړي نو هغه د یا صبورو وظیفه شروع وکړي نو الله جل جلاله به هغه د هغې مشکلاتو نه خلاص کړي. یو انسان د یو مقصد کې خپل ځان کامیابول غواړي، دی وایي چې زه د په دې پلانکي مقصد کې کامیاب شم، نو د دغې کامیابۍ دپاره هم که تاسو د یا صبور وظیفه رونیسئ نو الله جل جلاله به دې په دغه مقصد کې هم کامیاب کړي. د هر مقصد او د هر حاجت دپاره تاسو د یا صبورو دا وظیفه کولی شئ. نو د مشکلاتو د پریشانۍ د هغې د حل دپاره هم دا وظیفه ډیره زیاته زبردسته وظیفه ده. دویم نمبر کې د هر قسم مقصد کې د کامیابېدو دپاره د یا صبورو وظیفه دا هم ډیره زیاته مفیده وظیفه ده. نو راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیمه چې دا وظیفه به موږ په څنګه طریقې سره کوو او څومره به کوو. د ټولو خو بهترینه خبره دا ده چې انسان بې تعداده وي یا صبور وظیفه. تعداد به څومره وي، تعداد نه بې تعداد یې ویه. د الله جل جلاله نوم دی، ډېر لوی اجر ورته ملاویږي. که یو انسان ته داسې ګرانه وي چې زما په خولې باندې د هر وخت یا صبور وظیفه شروع وي نو بیا هغه له پکار دی چې د ماسخوتن د لمانځه نه پس کم از کم چې 3000 مرتبه دا وظیفه کوي، 3000 کرتبه دا وظیفه کوي د ماسخوتن د لمانځه نه پس. مخکې وروسته به 3 کرته درود شریف وي او بیا 3000 کرته یا صبور وظیفه به کوي. لږه وظیفه رسته دومره ګرانه نه ده، د الله جل شانه یو وړوکی نوم دی، تقریبا ټول فی باندې داسې 20 منټه لګي. نو دې چې روزانه پابندۍ سره د هر ماسخوتن د لمانځه نه پس 3000 کرته د یا صبور وظیفه کوي نو انشاءالله چې لږ ورځو کې به د ده تمام مشکلات چې څونه مشکلات دي رب العالمین به تمام مشکلات ختم کړي او زر تر زره به رب العالمین بندې لارې چارې هم روانې کړي او د دې وظیفې په برکت سره به الله جل شانه په هر یو مقصد کې کامیاب کړي. د کوم مقصد دپاره چې ده دا وظیفه رانیولي هغه مقصد کې به رب العالمین د انسان کامیاب کړي.
په مشکلاتو کې ګیرې مشکلات به آسان شي، حاجتونه به پوره شي، او کوم مقصد دپاره نیولي هغه مقصد کې به کامیاب شي. او کوم انسان چې همیشه دپاره ذکر کوي، یعنی د دې وظیفې ذکر کوي او بې تعداد یې کوي، یعنی شمیر یې نه کوي، بس همداسې چې څه وله ورځي بس همداسې وایي، نو دا انسان به الله جل جلاله به په دې انسان کې د صبر، د تحمل او د برداشت یوه ماده پیدا کی، او داسې ماده پکې رب العالمین پیدا کی که دی هر قسم خلاف واقعي خبره واوري، لیکن ده ته به په هغې باندې غصه نه راځي. داسې زبردسته وظیفه ده. بعضې خلک وایي زه غصې ډېرې کوم، وایي د هغې د وجې نه زما نه هر سړی نفرت کوي، بې ځایه خبرې کوم، هر سړی رانه چې کوم دی هغه نفرت کوي. د هغه وروڼو د هغې خویندو دپاره د یاسبورو دا وظیفه بلکل ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. نو ډېره زیاته زبردسته او مفیده وظیفه مې درته وښوله، بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې نه تاسو ټول مکمل پیدا غشتی شئ، د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی.